ګرانو مینوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. د اوړي په اشکال یا موسم کې د کومو میوو اوبه ډیره ګټه لري. دلته تاسو ته د هغو میوو اوبه ښودل کیږي چې تاسو سره د اوړي په اشکال یا موسم کې د تودوخې نګیر یا احساس په لرې کولو کې مرسته کوي. لومړی د انارو اوبه ستاسو په بدن کې د وازګې د ډیریدو او د وینې د کلسترول د لږوالي لامل ګرځي. همدارنګه د انارو اوبه په رنګونو کې د وینې د پړن کېدو مخنیوی کوي او په هغو کسانو چې د زړه چپه راځي د انارو اوبه ورته ښې دي. د انارو په اوبو کې په ډیره اندازه د پتاشیمو شتوالی د دې لامل کیږي چې د زړه له ناروغیو مو وژغوري او د بدن اوبه مو ټولیزې یا نورمال وساتي. هغه کسان چې د وینې خاج یا فشار لري، د بدن وازګه یې ډیره وي، وینه یې غوړه وي، د زړه ناروغي لري، پوخمنګي یا پوخ عمره، بلاربې یا مندواري او چاغ کسان که د ډوډۍ پر مهال د انارو یو ګیلاس اوبه وڅښي نو ګټه یې ورته ډیره ده. هغه بلاربه یا مندواره چې خاج یا فشار یې ټولیز یا نورمال وي د انارو په اوبو کې مالګه سیوا کولی شي، خو د خوږې یا بورې د کارونې لارښوونه هیڅ چاته نه کیږي. ښه به وي چې په ډوډۍ خوړلو پسې سملاسي د انارو اوبه وڅښلی شي ځکه د وینې غلظت او خج یا فشار ټیټوي. بلاربې یا مندواري دې له ډوډۍ سره یوځای وڅښي. دویم، د مالټې په اوبو کې د انټي اکسیډان بیلابیلو ډولونو سربیره ویټامینونه او نور معدني توکي شته چې غوړ، کلسترول او سوډیم پکې نشته. هیڅ کله کوشش مه کوئ چې د مالټې په اوبو کې بوره یا مالګه واچوئ ځکه پنځي یا طبیعي خوند او ګټه یې له منځه ځي. په امریکا کې د ماشومانو ټولنه له 1 کلن تر 6 کلنو پورې ټولو ماشومانو ته هره ورځ د مالټې د یو اڅل یا ګیلاس اوبو د کارونې لارښوونه کوي. د مالټې په اوبو کې د سی ویټامین شتوالی د دې لامل دی. په ځانګړي ډول د روژې په ماښامونو کې که تاسو د دغو میوو له اوبو کارونه وکړئ ګټه به یې ډیره وي. همدا ډول د مالټې اوبه په لوحه یا اشتها راوړلو کې هم له تاسو سره ډیره مرسته کوي. ټول هغه کسان چې د وزن له لږوالي ماڼه یا شکایت لري، تکړښتوال یا ورزشکاران، د لږې وینې لرونکي، بلاربې یا مندواري، زاړه او ناروغان کولی شي له خوړو سره یو ګیلاس د مالټې اوبه وڅښي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.